سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي چې تاسې به ټوله تر روغ او جوړې. زه یم سردار ولی آریان، تاسې ګورئ ټیکنیکل احمدزای یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ یم یو ځل بیا تاسو ته په نوي او خوندوره معلوماتي ویډیو کې حاضر یم. ملګرو په نننۍ ویډیو کې دا طریقه در وښیم که چیرې ستاسو موبایل ډېر زر چارج خوري یا هم ستاسو موبایل زر نه چارج کېږي، نو دغه ویډیو ستاسو لپاره ده. انشاءالله په دغه ویډیو کې تاسو درښیم چې موږ څنګه کولی شو خپل موبایل زر چارج کړو، او که چیرې زموږ موبایل زر چارج مصرفوي نو دې مخه څنګه نیولی شو. که چیرې ستاسو داسې یو موبایل وي که هغه موبایل مو نوی اخیستی، بیټرۍ یې روغه وي، هغه زر چارج مصرفوي، یا هم چې چارج کوئ ډېر سلو چارج کېږي او زر چارج کېږي، نو دغه ویډیو ستاسو لپاره ده. ویډیو وګورئ، انشاءالله 100% ورکینګ طریقه ده، تاسو ته به دا طریقه کار کوي. خو ملګرو هغې څخه مخکې چې زه ویډیو شروع کړم، تاسو ته یوه خبره کول غواړم. دا طریقه تاسو ته هغه وخت کار کوي کله چې ستاسو د موبایل بیټرۍ روغه وي. که چیرې ستاسو د موبایل بیټرۍ سلورونه ختم شوي وي، تاسو دا طریقه په خپل موبایلونو کې وکړئ، نو دا طریقه بیا تاسو ته کار نه کوي. یعنې په هغه وخت دا طریقه تاسو ته کار کوي کله چې ستاسو د موبایل بیټرۍ روغه وي، نور ستاسو د موبایل په سیټینګ کې مشکل وي. انشاءالله دا طریقه بیا تاسو ته 100% کار کوي. او یو بله خبره د هم یاده نه وتل، دا طریقه ملګرو یوازې په سامسنګ موبایلونو کار کوي. که چېرې تاسو نور موبایلونه استعمالوئ یا هواوي یا د بل کوم شرکت موبایل استعمالوئ، نو دا تاسو ته کار نه کوي. دا سیټینګ یوازې په سامسنګ موبایلونو کې تاسو ته ښیم چې دا سیټینګ څه شی ده. راځئ چې غواړئ دا طریقه زده کړئ، دا ویډیو ستاسو لپاره ده. ویډیو له ما سره تر پایه پورې وګورئ. راځئ چې پر ویډیو باندې پیل وکړو. ښه نو ملګرو دغه ده طریقه تاسو ته ښیم. تاسو به خپل موبایل لومړی خلاص کړئ. نو کله مو موبایل خلاص کړو ملګرو، را به سئ سیټینګ ته. سئ دغه د موبایل سیټینګ ته به رسئ. کله به سیټینګ ته راغلل ته لاندې به راکښته شئ ملګرو، په داخلي بخش کې مو ته یو افشن راکښېني ملګرو، دغه اباوټ فون. نو په دغه اباوټ فون به تاسو کلیک واخلئ. کله مو اباوټ فون وهو نو دغلته یو بل اپشن مو ته راکړي سافټویر انفارمیشن. نو کله مو سافټویر انفارمیشن وهو نو ملګرو دلته یو بل اپشن مو ته راکړي د بیل نمبر. نو دا به تاسو 7 وارې ملګرو وهئ. نو کله مو چې 7 وارې وهو نو شاته به بیک بیرته راشئ. نو کله چې بیک راغلل ته به سیټینګ ته راشئ. نو کله چې ملګرو دغه سیټینګ ته راغلل نو دغه سرچ باندې به کلیک وکړئ. نو په سرچ کې به تاسو ملګرو ولیکئ بیکګراوند پروسس لیمټ. لکه څنګه چې ملګرو تیار ما دغه ځای کې لیکلي، تاسو ورته وګورئ ما تیار لیکلي بیکګراوند پروسس لیمټ. نو په د بیکګراوند پروسس لیمټ باندې به کلیک وکړئ. دلته هم ملګرو دا بیکګراوند پروسس لیمټ باندې کلیک وکړئ. نو کله مو څه وهو نو لاندې موږ ته یو اپشن راکړي چې کله راکات شو بیکګراوند پروسس لیمټ. نو په دې باندې به کلیک وکړو، ته لیکلي نو بیکګراوند پروسس لیمټ ملګرو. صحیح ده، بښنه غواړم کامره فوکس کېږي ملګرو. دا صحیح ده، دوهم اپشن چې موږ ته کوم راکوي نو بیکګراوند پروسس لیمټ. نو په نو بیکګراوند پروسس لیمټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو کله مو چې کلیک وکړو شاته به بیک بیرته ملګرو راشي. نو کله چې بیک راغی دلته بیا سیټینګ ته راسئ. سیټینګ ته راغله بیا هم ملګرو دغه سرچ علامه ووهئ. نو کله مو سرچ علامه وهل ته لیکلي چارچیږ. نو په دغه بښنه سره ملګرو په دغه سرچ کې به تاسو ولیکئ چارچیږ. سیده ما تیار لیکلي ملګرو، مخکې مې دا یو کار وکړ ویډیو باندې لیکلي چارچیږ. وهو په دې به کلیک وکړئ. نو دلته ملګرو بیا هم تاسې دلته بښنه غواړم چارچیږ باندې کلیک وکړئ. نو کله مو چارچیږ ووهو نو دغه یو د درېیم اپشن چې چارچیږ په نوم ده دا څنګه کوئ آف کړئ. نو کله مو آف کړو نو بیا به شاته بیک راسئ. کله چې بیک راغی ملګرو تاسو به خپل موبایل ریسټارټ کړئ. زه هم خپل موبایل ریسټارټ کوم. خانه ملګرو چې خپل موبایل ریسټارټ کړئ، انشاءالله دا کوم چارج چې زر نه خوري یا هم زر بیرته نه چارج کېږي، دا پرابلم ستاسو له موبایل څخه حل سي. د ویډیو چې موږ څنګه کولی شو خپل موبایل زر چارج کړو او د چارج خوري مخنیوی وکړو. انشاءالله دغه دوه طریقې تاسو په خپل موبایل کې عملي کړئ، ستاسو موبایل به ډېر زر چارج کېږي او هغې ته څنګه به زر بیرته چارج نه خوري. نو ملګرو که چیرې دغه ویډیو ستاسو خوښه شوي نو ویډیو سره لایک کړئ او چینل هم سره سبسکرایب کړئ. کله مو چې سبسکرایب وکړو خوا کې د بیل آیکن هم وهئ. او یو خبر د یاد نه یم وتلی ملګرو، دغه څو ورځې کې چې ما د خپل واتساپ ګروپ بند کړی و، هغه ځکه چې یو څه مصروفیات مې زیات شوي دي، دې خاطر نه شم کولی د هغه ګروپ یو څه وخت خلاص کړم. انشاءالله یو څو ورځې بعد تقریبا 4-5 ورځې بعد وروسته هغه ګروپ بیا تاسو ټول پر مخ خلاصوم. بیا تاسې کولی شئ هلته بیرته میسجونه پکې وکړئ. نو هیله چې ویډیو مو خوښ شوي او شاید مو ته کړي. تر بیا پورې چې داسې ښه خوندور معلوماتي ویډیو د ټیکنیکل احمدزي یوټیوب چینل څخه ستاسو په درنه حضور کې اپلوډ کومه. په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. هر چېرې چې یاستئ ښاد او آباد اوسېږئ.